تاسو سره اوس کوم نظم شریکوم د دې عنوان دی زه. دا په یوه حواله زما پېژنګلو هم ده او په کامي اعتبار زما فکر هم دی. داسې په دې ډول دی، زه د حرفونو احترام په ځان لازم ګڼم. زه د حرفونو احترام په ځان لازم ګڼم، ځکه بېخرته بې مقصده شاعري نه کوم. زه د اخلاص د ضابطې د کور د لارې سړی، زه د بدنظمو سره هېڅکله یاري نه کوم. زه د رڼا د قافلې تلي پیرونه یم، زه د شپې هېڅ بې حسه خلکه بیداري نه کوم. که ژوند بایلم خو د آزاد وطن د زیري په سر، زه بې له ګټې د یقینه جواري نه کوم. او ما پسې څه پیمانه راخلې د ناپو د ټول، ما پسې څه پیمانه راخلې د ناپو د ټول. زه محبت کوم اشنا دوکانداري نه کوم. د مغولي شل شوي فکر ځایګولې بچو، زه په هېڅ جوړ له باندې بوی د ناغوري نه کوم. زما افغان، زما ملت، زما تقدیس د جذبې، زه د لمانځنې د ارمان ریاکاري نه کوم. ګمان حرام د سړو مه وایه چې مرم به غلام، زه ازادۍ راوړو له هېڅکله زاري نه کوم. پرون مې ښه وړو په نن باندې مې مه تېروځئ، زه به سبا له هم د چا دېرهزاري نه کوم. چې پکې نه به وي مانه د هویت نظم، زه د کاغذ په مخ د نفس میناکاري نه کوم. زما د مټ تپوس د څوک د پاکستان نه وکړي، زه فریبجن نه یم خلکه مکاري نه کوم. په خپل سر لوبې کوم، دا هنر مې ښه زده کړی. زه د الفت په کاروبار کې غداري نه کوم. زما مه ګڼئ د درست پښتون خبره کوم. زه مه ګڼئ د درست پښتون خبره کوم. زه په خپل شعر کې د کامل یقین خبره کوم. زه د حرفونو احترام په ځان لازم ګڼم، زه پکې ځکه د خپل نن پرون خبره کوم. زه یو منزل ته په یو لار د یون خبره کوم. زه د چترال بولان د سم تړون خبره کوم. زه د امو او بازي منځ کې پردي نه پرېږدم. زه د حیا کور کې یوه دهشتګردي نه پرېږدم. اوس نو په دې شکل کې ما که کوم نوی ملګرو، نن مقام دی ما سره